د ننګرهار والي وایي د ولایتي شورا رئیس احمد علي حضرت او غړی اجمل عمر اقتصادي مافیا ده. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د ننګرهار والي په خپله فیسبوک پاڼه د اقتصادي خبیثه او انحصاري حلقو افشا په نوم یوه اوږده مقاله خپره کړې چې پکې د ننګرهار ولایتي شورا رئیس احمد علي حضرت او د ولایتي شورا غړي اجمل عمر په اقتصادي انحصار د ولایتي ادارو په کارونو په لاسوهنه تورن کړل. والي شاه محمود میاخیل په وینا د ولایتي شورا رئیس احمد علي زیاتره وخت په دوبۍ، کابل او ایران کې وي او داخلي او بهرنیو سفرونو او چکرونو بوخت وي او د خپلې ادارې له کارونو هم خبر نه وي. والي تور پورې کوي چې احمد ولي د ولایت په هیڅ غونډه او مجلس کې ګډون نه کوي، بلکې یوازې کوښښ کوي چې د نظامي شورا په غونډه کې ګډون وکړي. والي شک کوي چې د ولایت په 19 نظامي شورا مجلسونو کې د احمد علي او اجمل عمر د ګډون ټینګار بې هدفه نه دی. هغه وایي په همدې اساس د هغوی ګډون په دې جلساتو کې منع کړ. شاه محمود میاخیل وایي احمد علي تخریبونکی دی او فیسبوک کې پلویان په ولایتي ادارې او حکومت پسې له جعلي ادرسونو منفي تبلیغات کوي. نوموړي د شیرزادو د شوکاڼي د استخراج خبره هم وکړه او ویل چې ولایتي اقتصادي مافیا پکې شریکه وه. هغه زیاتوي چې د ګمرکي اصلاحاتو لپاره یې کار کړی او د سره رود ولسوالۍ په رهبرۍ کې تغییر راوستی. والي وایي د ښاغلي اجمل عمر مقصد دا و که د ده نفر په دغه ټولوي کې ځای په ځای شي نو بیا به دوی په شوکاڼي د غیر قانوني استخراج او ترانسپورت نه په ښه او مسؤله توګه برخه اخلي. میاخیل وایي چې د اجمل عمر د غوښتنې خلاف یې په شیرزادو ولسوالۍ کې د قومي شوراګانو څخه وغوښتل چې خپل د خوښې کسان دوی ته معرفي کړي. والي زیاتوي کله چې اجمل عمر په دې پوه شو چې اقتصادي سرچینې به یې وچې شي د سیمه ییزې اردو د جوړېدو د پروسې په وړاندې خنډونه جوړ کړل او دا پروسه یې څو ورځې د ځنډ سره مخ کړه. د ننګرهار والي وایي چې ولسمشر د حکم په اساس د ننګرهار والي دی او هیڅ اقتصادي انحصاري کړیو سره د جوړجاړي اړتیا نه لري. والي وایي چې مخالفین یې ورخطا کړي. هغوی اوس کوښښ کوي چې د عامو خلکو په منځ کې ویره خپره کړي. نوموړی ټینګار کوي چې د مخالفینو پر ضد به خپل پلان سره مبارزه کوي او مافیا به خپل څنګ ته نه نږدې کوي. د والي د دغه خبرو په ځواب کې د ولایتي شورا غړي اجمل عمر یاران وې پاڼې ته ویلي چې د والي ټول تورونه بې اساسه دي او دی تیار دی چې د ولس او رسنیو په وړاندې ورسره مخامخ سپیناوی وکړي. خو احمد ولي حضرت بیا په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل ته د هغه د غیر مسؤلانه څرګندولو او تورونو د سپیناوي په اړه د مخامخ مناظرې دعوت ورکوم. دوی وایي د ننګرهار والي 48 ساعته وخت لري. د ولس او مطبوعاتو په خواښه هر ځای کې چې حاضریږي موږ چمتو یو. د دې موضوع په هکله د ځینو هیوادوالو نظریات هم راخلو. ننګ صاحب لیکي رئیس صاحب احمد علي تاسو څنګه د والي صاحب سره د امنیت په برخه کې مناظره کوئ؟ امنیتي وضع خو د هر والي په وخت کې خرابه وي او هغه هم تاسې خرابه کړې وي. یو والي ته تاسې حیا پرې نه ښوده نو ته په کوم دلیل ولس ته قناعت ورکوې؟ د زیور خان نیازي په نوم یو ځوان لیکلي ته چې د والي خلاف خبري کنفرانس ورکوې ولې د غریب ولس د غمرازۍ لپاره کنفرانس نه ورکوې؟ خو د هیوادوالو له نظرونو داسې ښکاري چې دوی هم د احمد علي له کړنو په تنګ شوي. تاسو د دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ ولس ته څه کول پکار؟ آیا خلکو ته پکار ده چې د والي ملاتړ وکړي او که د احمد علي؟ خپل نظر مو په کومنټ کې راسره ولیکئ. تر بلې ویډیو مو په لویه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.